مخفي دوربینونه تل د ورځې داسې جالبه او حیرانونکې ویډیوګانې ضبطوي که هغه د دوی په واسطه نوی ضبط شوي شاید تاسو ته د منلو وړ نه وای. سلامونه او نیکې هیلې. په دې ویډیو کې مو تاسو ته ډیر جالبه او حیرانونکې ویډیوګانې چې د مدار بستو دوربینونو په واسطه اخیستل شوي دي را پیدا کړي دي. د هغه مور څخه چې خپل لور ساتي او همدغه رنګ د کارګه او د پیشکې جنگ پر ډوډۍ باندې او هغه خدمه چې ډیره عجیبه او خوشحاله ژوند لري. نو ویډیو هرومرو تر پای پورې وګورئ او که غواړئ زموږ حمایت کړئ نو دغه ویډیو لایک کړئ. کله چې تاسې یو موټر ټیله کوئ نو تل باید د دې ته مو پام وي چې خپل تر پښو لاندې وګورئ. همدغه رنګه چې تاسې په ویډیو کې ګورئ دغه سړی په ډیر وحشتناک ډول و دغه چاله یا کندې ته وګیدی او هغه موټروان چې ډیر بد چانسه دی او غواړي د یو دروازې څخه تیر سي خو دغه دروازې نه پرېږدي چې دی تیر سي او دا لامل د ده د بد چانسي دی. یعنی کله چې غواړي تیر سي یو دروازه وتړل سي او بل خلاص سي. او بیا دغه مور چې تاسې ګورئ مور تل خپل ماشومان ساتي او خپل د ماشومانو ساتنه کوي. کله چې مور خپل یو ماشوم پر ځمکه پرېږدي او لاړ سي بل ته او ځکه چې هغه ژاړي نو دغه مور ماشوم په ډیر وحشتناکه ډول یو په دوه د دروازې سره لوړ ته وخیږي. نو مور پس له څو ثانیو کله چې متوجه سي ژرتره ولاړ سي او خپل لور ته نجات یا ساتنه وکړي. او یا تاسې به لیدلی وي چې په ډیر خندهدار ډول سره یو بیزو د یو موټر پوش یا دغه لاستیک ګونځ کې ویسي او بیا هم یو بیزو د لوړه بر یو موټر ولویږي چې تاسو به د منلو وړ نه وي. خو دغه اتفاقات د برازیل په سړکو کې ډیر یو عادي شی دی ځکه چې وري بیزوګانې په ډیر جالبه او خندهدار ډول خپل ځانونه پر موټرانو غورځوي او د مدار بسته دوربینونو په واسطه ضبطیږي. د غټو موټرانو وړاندې ډیر مشکل او ستونزمن دی او کچېرې هغه ورځ یو باراني ورځ وسی دلته څنګه چې تاسې وینئ غټ موټران د اسکیټ په شکل پر دې سړک پر لارې ځي. ډیر موټروانان سته چې د پیاده آبرینو څخه چې کله د سړک څخه تیریږي شکایت لري او وایي هغې قانون نه مراعات کوي او بالعکس هغه پیاده آبرین چې د سړک څخه تیریږي هم دغه رنګه د موټرانو څخه شکایت لري. دلته دغه ځوان پوه سي چې نه باید پر بایسکل باندې سپور د سړک څخه تیر سي نو بالکل ژر پیاده سي او بیرته پیاده د سړک څخه تیر سي او خپل اشتباه ومني. خو دلته دغه سپین ږیری په ډیر شکایت او قهرجن سره موټروانانو سره خبرې کوي او هغه نه دی خبر چې د هغه مخ ته یو د ترافیک لایټ یا څراغ په مخ کې دی او په ډیر ناګهان ډول سره دغه سره تصادم کوي. بالکل دغه ستونزې او مشکلات ډیر وي په دغه ترافیکي پیښه کې او دلته څنګه چې تاسو وینئ د اسمان سره په ډیر ناڅاپه ډول یو اهنماننده شکل ویږي او دغه موټروان ډیر یو خوش چانسه موټروان دی چې د هغه پر موټر تصادم نه کوي. ډیر موټروانان مو به لیدلی وي چې په ډیرو خلکو سپور کولو سره په موټر کې او ځای پر ځای کولو سره د خلکو خندا جوړوي. خو دلته دغه موټروان یو آس د موټر مخ ته کښېنولی دی او خلک یې ډیر حیرانه او خندا ته مجبوره کړه. په ځنګل کې به تاسې تل اوریدلی چې یوازې قوي او قدرتمند حیوانان پاتېږي خو د قدرت په مقابل کې هوښیارتوب به ډیر وي. څنګه چې تاسې وینئ دغه کارګه پیشکې مجبوره کړه چې ولاړ سي او ډوډۍ لاسته راوړل.
خو دلته دغه پیشکه په ډیر هوښیارتوب ډول سره خپل ډوډۍ خوري، ځکه چې هغه نه غواړي خپل ملګري ته کم مزاحمت او یا مشکل جوړ سي. څنګه چې تاسې وینئ دغه کښتۍ په ډیر جالبه ډول ټوله مایان خپل ځان ته جذبوي او راټولوي یې، او هغه مایان باید هرومرو کوچني اوسي، ځکه چې لوی مایان به هیڅکله دغه کښتۍ ته رانسي او په دې ډول به راټول نه کړي، خو هغه په خپل حرکت کولو سره دا کوچني مایان ټوله راټولوي. آیا کله مو د ځان څخه دا پوښتنه کړې ده چې غربي نجونې څنګه کولی سي په دغه غټو بوټو ډرایوري وکړي؟ هغوی معمولا خپل بوټونه کاږي او په لیڅي پښو ډرایوري کوي، خو دلته یو غربي نجلۍ شته چې په دغه بوټو سره هم کولی سي ډرایوري وکړي. هغه وایي چې هیڅ کار ناممکنه نه دی. او دلته تاسې یو خدمه یا کارکوونکی وینئ چې په یو سرای یا کور کې کار کوي، هغه کالي پریوي او نیمایي ورځ د ټلیفون سره خبرې کوي او وروسته خپل د صاحب کالي اغوندي او همدغه رنګه هغه پلی سټیشن یا ګیم کوي. خو کله چې څو شیبې وخت د کار پای ته پاته و، هغه لږ کار کوي او کور سره پاکوي. دغه ژوند د دغه خدمې لپاره ډیر جالبه دی او حیرانوونکی دی، ځکه چې هغه په دې کور کې ډیر راحته ده او دغه کور خپل کور ګڼي او کار یې هم ډیر هوسا دی. مننه کوم چې د ویډیو تر پای پورې را سره وئ. که چیرې دغه ویډیو مو خوښه سوې اوسي نو هیله د لایک یې کړئ او همدغه رنګه خپل نظریات او انتقادات ماته په کمنټ کې ولیکئ.